قدرمن لیدونکو نن ورځ د ننګرهار صنعتي پارک د فابریکو مرکز ته راغلي یو چې دلته د بېلابېلو څیزونو فابریکې دي چې نن موږ غواړو ستاسو لپاره د پاپړو او یا هم د منجه پاپړو په فابریکه کې خپرونه جوړه کړو او ستاسو لپاره وښایو چې منجه پاپړ څنګه جوړیږي څنګه آماده کیږي لکه هغه چې د ناکامورا پاپړ ورته وایي او یا هم منجه پاپړ یا بېلابېل پاپړ نومان لري نو هغه چې څنګه جوړیږي د څه شي څخه جوړیږي نن به په خپرونه کې له موږ سره ننداره کړئ زه حیا حبیبي یم څرنګه چې مې یادونه کړې وه چې د فابریکې مشر له موږ سره د راځو د دوی مرکې طرف ته څومره وخت کېږي چې د دې فابریکې بنسټ ایښودل شو؟ یو نیم کال 2 کاله کېږي. یو نیم کاله کېږي. ښه او دلته څومره ځوانان په کار بوخت دي؟ نو تر 15-20 نفر نیولې ده، کېدای شي 30-40 نفرو ته ورسوو. یعنې اراده لرئ چې نور ځوانان هم ونیسئ د کار لپاره؟ کار زمینه برابره کړو، ماشینونه به زیات کړو. تاسو چې همداسې به مخکې ولاړ شو او د ماشینونه به هم وګورو، تاسو دا ماشینونه د کوم ځای څخه واردوئ؟ لومړی به دا وګورو چې دا د وړو ذخیره ده؟ دا وړو ذخیره ده. او دا میکسر دی وړو. وړو میکسر کوي بیا ماشین ته ورکوي. دلته وړه لمدېږي؟ او دلته لمدېږي. هغومره فکر کوم لمدېږي هم نه ډېر کم لمدېږي که نه؟ کم لمدېږي. لکه داسې وړه نه لمدېږي لکه ډوډۍ لپاره. او دا کوم پاپړ دلته جوړېږي؟ منجه پاپړو تر څنګ سلنټي پاپړ او ناکامورا والا سلنټي منجه سلنټي دلته تولیدېږي. ښه قدرمن لیدونکو چې کله ماشومان ځي دوکان ته ناکامورا پاپړ راوړي، منجه پاپړ راوړي، هغه پاپړ خو به تاسو لیدلي وي چې دوکان نه اخلئ، خو د هغه پاپړو جوړول به مو نه وي لیدلي چې څنګه جوړېږي او څنګه آماده کېږي تر څو ستاسو لاسونو ته درځي. نو نن به په دې خپرونه کې هم وګورئ. دا کوم ماشین ده؟ دا ماشین پیکور نوم راوړی کراچۍ نه او هماغه چې نوم راوړي دې کې وړو واچوو، بس دا پاپړ ته جوړوو. ښه دلته هغه وړه اچوئ د دې تولیدوئ، د دې نه ناکامورا پاپړ جوړېږي؟ ناکامورا پاپړ جوړېږي. ښه او بل ماشین هم دلته لیدل کېږي چې ځوانان هم ناست دي د کار لپاره. ښه دا خو ډېر نری نری ده، دې ته کوم پاپړ وایي؟ دې ته منجه پاپړ وایي. دا بیا پیکن لپاره جوړوو، دې نه ګلشانیم جوړېږي او بریانیم ته جوړېږي او دا بلې کارخانې ته ورکوو، هلته تولیدات بیا هلته پاکټو کې بندوي، ماشینونه ورته بندوي. دا د پخولو لپاره بیا بیل فابریکو ته ورکوئ؟ بیلې ورکوو. هغوی تاسو سره قرارداد لري که څنګه؟ قرارداد لري. کال په کال قرارداد کوئ تاسو؟ نه کال په کال نه، 2 میاشتې 3 میاشتې 3 میاشتې قرارداد لري، تر څو چې قرارداد پوره کېږي تاسو ورته مواد ورکوئ. څومره مال تولیدولی شي موږ ورته جوړوو. تاسو د دې پاپړ په جوړولو کې د کوم وړو څخه کار اخلئ؟ نو دا خو تاجکستاني وړه، پرمین وړه ورته وایي، موږ ښه وړه ورته وایي، هغه موږ استعمالوو. ډوډۍ وړو نه دا نه جوړېږي، دا څومره ښایسته وړه یې همغه ښه ډېر ښه لار به شو د نورو ماشینونو لیدو ته هم ستاسو کاریګرو سره به هم خبرې کوو. اجي صاحب مخکې به د پاکستان دا پاپړ سیزونه راواردېدل که نه؟ اوس همدلته جوړېږي یا نورو هېوادونو ته هم تاسو لیږئ؟ اوس دلته جوړېږي. پاکستان ډېر کم تولیدات راځي، دلته جوړوو. خوست ته یې لیږو، ګردیز ته یې لیږو، نورو ولایتونو ته یې لیږئ؟ ولایتو ته یې لیږو، کونړ ساحې ته، لغمان ساحې ته، د غونډو ساحو ته ولایتو ته لیږو. او دا بیا د څه شي ماشین ده؟ دا کټایي ماشین ده، دې ته کټر وایي. او کټر ورته وایي. دا منجه دلته راکاږو، بیا دلته ورکوو، بس میده میده یې کوي. دلته منجه میده میده یې کوي. قدرمن لیدونکو تاسو په ویډیو کې ګورئ چې په دې ماشین کې کوم منجه ده چې هلته اوږده د ماشین نه وځي، بیا هغه دلته اچوي چې د دې ځای نه بیا د
منچه پاپړو لپاره آماده کېږي تر څو هغه بیا نور فابریکو ته ځي او د پخولو لپاره. نو همدارنګه دلته به راشو ستاسو کاریګر هم دی نو دا چې بیا دلته د ماشین نه ایستل کېږي دغسې بیا دا په فکر کوم ډېر نرم ده راوځي بیا وچېږي لمر لپاره لمر ته ایرول کېږي بیا وچېږي بیا پخېږي دا اجي سي بیا دوه پوښتنې به هم وکړو نورې بیا به لا شو ستاسو کاریګرو سره خبرې کوو په دې 2.5 کالو کې یا 1.5 کال چې تاسو وویل په کار بوخت شوي یو دلته په فابریکه کې په دې دومره وخت کې آیا بیا راتلونکي لپاره څه بل پلان لرئ؟ هو لرو څه پلان لرئ؟ آیا همدا فابریکه مو لویوئ او که نور فابریکې جوړوئ؟ پلان دا لرو چې کېدای شي دې نه نور ماشینونه دې نه ښه ماشین والو ښه وسایل والو بس موږ نور مال هم تولید کړو دا تولیدات خو روان دي خو نور مال هم تولیداتو لپاره فابریکه هغه لرو. تاسو نه ډېره زیاته مننه. ستاسو فابریکه چې کله تاسو مواد نورو فابریکو ته ورکوئ آیا ځانګړی نوم لري ځان ته؟ هو نوم لري. د څه شي په نامه؟ دا خو مونږ په امریکا جوړه کړې دي نواز شریف زمان په نامه او دا مشهوره ده نواز شریف زمان په نامه باندې. آیا ستاسو په کارونو کې کله ځان رامنځته کېږي او ولې ځان رامنځته کېږي؟ اوس خو کارونه بالکل انشاءالله ښه سوي دي برق له امله مونږ ته دا ګندې هغسې استعمالېږي برق له امله. کله چې برق نه وي بیا جنریټر لګوئ؟ موږ خو دلته برق چې نه وي هېڅ هم نه لګوو بس کار ودرېږي. ښه نو مشکله هم ده. له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې قیمتي وخت مو موږ ته راکړو. لاړ به شو ستاسو کاریګرو سره به هم خبرې کوو. تاسو هم ډېره مننه. کور وطن تاسو ته هم سلامونه. راځئ نوم مو واخلئ لیدونکو ته ووایئ چې په کومه برخه کې کار کوئ دلته. ژوندی اوسه. سلام ته وعلیکم السلام. نوم مې شمس رحمان ده. زه د ماشین استاد یم او سلنټي خپله چلوم ماشین کې کار کوم او دا ماشین ته سبې زه کېنم ماښام ته نه ښکته کېږم یعنې سبې چې کېنم چای ته ښکته کېږم ته نه چای نه بعد غرمې ته راوخېږم غرمې نه بعد چې مونځ وکړم بیا ورته راوخېږم ته ماښام پورې ما ورته ته ناست یم. دا خو ډېر سخته نه ده چې سهار نه تر ماښامه پورې ناست دی داسې نه چې ستړي سو هلکان سته ده پوسې بیا دمې دپاره راخېزو چلونه مو ورته زده کړي دي هو کاریګر سته ده پوسې بعضې کاریګر دي دا ماشین هم چلولی شي دا کار هم کولی شي نو چې ستړي سو پاس دغه لاندې هلکان بیا مونږ ځان ته راځي ورځ تر ماښامه پورې کښېنئ سردرد تاسو سره به ولا مونږ ورسره بلد یو نو سردردي خو سته ده اول وختونو کې به سردردېدی ډېر دا د پخو له حسابه بیا په عذاب وي ځکه دا ډېر غږ هم لري مونږ ورسره بلد یو چې څوک ورسره بلد شي پوس هغه ته داسې مشکل نشته ده کوم وخت داسې شوي چې لاس مو ماشین نیولې و دا د ما لاس ماشین نیولی ده پوس دغه ماشینو باندې کار کوو پوس دې نیولی ده ما خپله هو بیخي لاس دې دې خوا که کمرې ته په کار وخت کې لاس ماشین نیولی حتی بیخي ګوته ترې لرې شوې ده دا څومره وخت کېږي چې داسې وشو کېږي یو 14 کاله کېږي یعنې د دې فابریکې نه مخکې هم تاسو بل چېرته کار کول موږ همدې سره یو موږ کابل کې دې سره کار کوو همالته ما کابل کې نیو یعنې دا فابریکه مخکې کابل کې و ډېر مخکې خو اوس 2 کاله یا 1.5 کال کېږي چې دلته راغلی ښه بیا بېرته تاسو دلته راغلی ورسره هغه وخت چې ستاسو ګوته داسې وشو څومره وایي عمر مو څومره و یار عمر مې اوس خو دا تقریبا 26 کاله به وي یاره هغه وخت کې چې زه وم د تقریبا دغه 14 کالو شاوخوا هغه وخت بعد هم تاسو پاتې شوئ زړه مو تور نه شو د دې کار نه ولا نو څه کې مجبوري ده بل ځای کار نشته د روزګار نشته د داسې کارونه نشته د همدغه کې بلد یو همدغه ژوند ده همدغه کې رالوی سوي یو همدغه مو زده کړي دي همدغه کې کار کوو بیا تاسو ته ورځنی درکوي معاش او که نه میاشتنی مونږ میاشتنی ده خو چې مونږ کار وکړو مونږ ته راکوي او کوي نه کوو نه راکوي راته څنګه چې کار ونه کوي تاسو ته نه درکوي ځکه دا ټیکه خو د ټیکهدار سره ده دا خو د مالک سره نه ده که نه چې ټیکهدار ته مونږ کار ونه کوو پوس هغه مونږ ته پیسې نشي راکولی میاشت کې څومره معاش درکوي ګزاره مو کېږي میاشت کې 1000 روپۍ راته راکوي بس په دغه باندې شکر باسو له تاسو نه ډېره مننه چې وخت مو مونږ ته راکړو ژوندی اوسې تا نه مننه پوه یې راغلی مونږ غږ دې واورېد کور ولان اباد اوسئ سلامونه ستاسو نوم وعلیکم سلام نصیر څه شی
نصیر احمد. نصیر احمد وروره دلته اوس دا ماشین د څه شي لپاره ده؟ دا خو دا تریشل د دې کې دا چې دا غوټي موټي دا پیدا کوي دانه یې کوي. زه هلته چې مې ولیده دا غوټي شوی اوس چې دلته یې شي دا میده کوي. دا چې دلته نور ووهي دلته دې تریشل کې اچي بیا میده کوي. دا مر وهلو نه بعد یې تریشل کې اچوي بیا بعد له هغه نه چې شي ته ځي بیا دا وچیږي بیا بورې کې اچي تلوي بیا بورې کې اچوي تلی او بیا چېرته ځي؟ بیا مشتریان راځي وړي نو بیا نور فابریکو والا راځي تاسو نه او ستاسو لاس هم خوږ ښکاري دا ولې؟ زه خو دلته استاذ یم بس دا ماشین باندې دا دې ماشین ته ورکړی راځه ته دې یو جالب خاطره ووایه بس جالبه خاطره دغه چې ما درته ووایه چې ماشین نه ده نیولی خپله هم پرې نیولی لاس مې ماشین نه ده نیولی ما خپله ماشین ته تاسو نه ډېره زیاته مننه خدای مو لاس زر تر زره ښه کړه مننه ژوندی اوسئ قدرمن لیدونکو تاسو چې کله منجه پاپړ غواړئ د دوکان نه یا هم د ناکامورا پاپړ چې پاکټونو کې او دوکان کې ډېری ماشومان یې غواړي د هغه پاپړو د جوړولو فابریکې ته راغلي وو تاسو په خپرونه کې ولیدل چې هغه پاپړ څنګه جوړېږي بله ورځ به انشاءالله لاړ شو د هغه پاپړ د پخولو فابریکې ته چې د پخولو فابریکه یې بیله ده هغه به هم تاسو ته در وښیو ننداره به یې کړی شي زموږ سره بېلابېلې خپرونې ننداره کړئ لکه تفریحي ادبي ټولنیزې فرهنګي اقتصادي تر بیا چې نورو خپرونو آماده کولو ته ځو یا هم زه حیا د خپل تخنیکي ټیم په همکارۍ ځم او ستاسو لپاره خپرونې آماده کوم تر هغه خدای په امان ښې چارې له الله مو مل شه